درې مهمې جملې زده کوو. دوه جملې زه وایم، یوه جمله تاسو په کمنټ کې ولیکئ. کله چې موږ چاته وایو د چا پوښتنه وکړو چې پلانکی چیرته ده، یعنې زه چاته وایم ستا ورور چیرته دی، دغه جمله زه په الماني ژبه داسې وایو: wo ist dein Bruder؟ wo ist dein Bruder؟ ستا ورور چیرته ده. او که زه ورته وایم آیا هغه تا سره یا ستا سره راځي، آیا هغه ستا سره راځي، نو دا جمله په الماني ژبه داسې وایو: kommt er mit؟ kommt er mit یعنې هغه تا سره راځي. mit مطلب وایي سره. که تاسو ورته وایي د مثال په طور زه ورته نه هغه سبا امتحان لري، هغه سبا امتحان لري، دغه جمله په الماني ژبه څنګه لیکل کیږي تاسو یې په کمنټونو کې ولیکئ دوستانو، چې ستاسو هم د همیش لپاره په یاد وي او دوستان هم در سره زده کړي، ستاسو به هم د دې سره تمرین کیږي. کله چې یو جمله لیکئ هغه به ستاسو همیش لپاره په یاد وي.